سلامونه جوړ تازه. شاید ډیر دا وپوښتي چې د پاکستان په کرکټ باندې څه چل شوی دی چې هیڅ لوبه نشي ګټلی. تازه لوبې د نیوزیلند سره وې بایللې، په د چمپیونز ټرافي کې لوبې وبایللې، په نړیوال جام کې لوبې وبایللې، د بنگلاديش سره او د نورو هیوادونو سره چې سیریزونه درلودل لوبې وبایللې. شاید ډیر دلایل وي، خو زما په نظر 4 یا 3 مهم دلایل دي. غواړم چې تاسو ته په دغه دلایلو باندې خبرې وکړم او په دې وغږیږم چې دغه دلایلو له کبله د پاکستان کرکټ ټیم باندې منفي تاثیرات لیدل کیږي او یا د پاکستان کرکټ ټیم خراب کړی دی. اوله خبره خو په پاکستان کې سیاسي ستونزې او سیاسي مشکلات دي. هر ځل چې په پاکستان کې سیاسي تغیرات راغلي دي ورسره د پاکستان کرکټ بورډ هم بدل شوی دی. تاسو پوهیږئ چې په تیرو 2-3 کلونو کې د 2002 کال نه راپدې خو کله چې رمیز راجا چیرمن د پاکستان دغه نه راپدې خو 3 ځلې د پاکستان کرکټ بورډ مشران بدل شوی دي. او ستونزه دا ده چې هر مشر راځي د نویو مفکورو نویو نظریاتو سره راځي او غواړي او نویو تغیراتو سره راځي او غواړي چې په بورډ کې او په ټیم کې او په منیجمنت او ادارې کې تغیرات راولي. همدغه راز د روزونکو په برخو کې هم ډیر تغیرات راغلي دي. 2002 نه راپدې خو پاکستان په کرکټ ټیم کې روزونکي بدل شوي دي. او همدغه راز تاسو پوهیږئ چې د کپټانانو همدغه حال دی چې بابر اعظم کېنه او محمد رضوان راوستو، بیا شان مسعود راوستو، اوس د T20 لپاره بل کپټان ټاکلی دی او دوی داسې فکر وکړ که موږ د هر فارمټ لپاره جلا کپټان وټاکو نو دا مسایل به ښه شي. خو د دې تغییراتو د دغو چټکو تغییراتو هغه منفي تاثیرات دا دي چې په ټیم کې بې ثباتي رامنځته کوي او بې ثباتي څه شي کوي؟ بې ثباتي بې اعتباري رامنځته کوي او یو بحران یو کړکېچ رامنځته کوي. ځکه چې که یو روزونکی راځي په دې فکر وي چې زه خو دغه سیاسي تغییرات راغلل، زه پکې راغلم او که سبا بیا سیاسي تغییرات راځي بیا به څه کېږي، نو راځه داسې یو کار وکړه چې ورځې اړوه دومره کار وکړه چې ځان ته کار وکړي، د ټیم لپاره کار ونه کړي. همدغه راز د چیرمن یا مشر چې راځي او بالخصوص د دې منفي تاثیرات په لوبغاړو باندې وي، ځکه لوبغاړي بالاخره داسې فکر کوي چې موږ چې دلته یو د سیاسي تغییراتو له وجې یو، که سبا یو بل ګوند راځي او بله ډله راځي نو دا په ټیم کې تغییرات راځي نو د دوی هغه بې اعتباري او زیاتیږي او هغه ثبات ورکېږي. نو ثبات چې ورک شي نو لوبغاړي د یو ټیم په توګه لوبه نشي کولی او یا نه غواړي لوبه وکړي، بلکې هر څوک غواړي چې ځان ته لوبه وکړي، هغه کوشش کوي چې خپلو مینوالو ته هم وښیي چې د استعداد لري او د خپل کیریل د جوړولو لپاره هم کار وکړي او لوبه وکړي. نو همدغه علت دی چې د پاکستان د کرکټ ټیم باندې ډېر منفي تاثیرات دي او د دوی نه هغه د ګټې لاره ورکه شوې ده، لاره چاره. ځکه نه پوهېږي کله چې د سر نه اوبه خړې وي نو لاندې چې راځي نو بیخي اوبه خړېږي او بیا هر څوک پکې ماهیان نیسي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې دغو تغییراتو او د لوبو بایللو باندې د پاکستان په لوبغاړو باندې هم منفي تاثیرات دي. د هغوی په اذهانو باندې د هغوی لکه منټلي یا مورلي هغه روحیه ډېره کمزوري شوې ده او دوی چې کله میدان ته راځي د دوی ترمنځ ډیسپلین یا تنظیم نه لیدل کېږي، هغه افهام و تفهیم کمیونیکیشن چې وي هغه نه لیدل کېږي، هغه پلان چې ورکول کېږي هغه په ښه شکل سره نه عملي کېږي. نو دغه ټول تغییرات چې راشي نو په لوبغاړو باندې د دوی په روح او روان باندې تاثیر کوي. بالاخره لوبغاړي په میدان کې لوبیږي او ساده هیواد استازیتوب کوي نو هلته یې نتیجه منفي وي. له دې ور اخوا دوی په لوبډلې کې ښه لوبغاړي لري، سټارز لوبغاړي لري، شاهین شاه افریدی دی، بابر اعظم دی، حارث رؤوف، دا هغه لوبغاړي دي چې ښه لوبغاړي دي، خو د دوی نه هم لار او ګودر هر څه ورک دی او نه پوهېږي چې څنګه دغه ټیم راټول کړي. یو ښه کپټان نه لري چې دا ټیم تر یو چتر لاندې راټول کړي او د یو هدف لپاره وهڅوي چې د یو هدف لپاره کار وکړي. او مهمه خبره پکې دا ده چې دوی هغه ویننګ لوبغاړی چې ورته وایي یا هغه لوبغاړی چې لوبې درته ګټي یا په حساس وخت کې د لوبې رخ بدلوي هغه لوبغاړی ترې ورک شوی دی. که تاسو د پاکستان 15 کاله 10 کاله 15 کاله مخکې کرکټ وګورئ بیخي متفاوت کرکټ و. له دې ور اخوا هغه نور مسایل دا دي چې دوی باندې ډېر انتقادونه کېږي، د دې د کرکټ پخواني لوبغاړي په منیجمنت باندې په لوبغاړو باندې انتقادونه کوي، شخصي اختلافات دي، مطبوعات، رسنۍ، سوشل میډیا، ټولنیز رسنۍ، دا ټول په لوبغاړو باندې او په مسؤلینو باندې منفي تاثیرات لري او بالاخره خبره تر دې اندازې پورې رسېږي چې دوی نه پوهېږي چې دوی څنګه لوبه وګټي او د یو
ټیم په توګه د لوبېدو هغه لاره تروري کېږي، اتحاد او اتفاق تروري کېږي او بالاخره نتیجه منفي وي. شاید نور دلایل هم وي خو زما په نظر دغه عمده دلایل وو. نو که پاکستان غواړي چې دغه بحران څخه ځان وباسي، اول باید دوی په کرکټ بورډ کې، په لیډرشپ کې یا په مشرتابه کې ثبات رامنځته کړي، بیا په کوچنګ سټاف کې ثبات رامنځته کړي، بیا په لوبغاړو په ټیم کې دغسې یو کس وګماري چې هغه ته وویل شي چې تا ته دا پلان موږ درکوو چې 4-5 کلونو پورې ته یې دغه ټیم راته را جوړ کړه. لوبغاړو ته باور ورکړي، اعتماد ورکړي او د اعتماد او د باور او اتحاد او اتفاق یو فضا رامنځته کړي. ډېره مننه.